اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ډیرو محترم دوستانو ستړي مشئ. الله پاک دی وکړي چې ټول به خوشاله سوکاله او آرامه یاستئ. د سیرت لړۍ یو بل کلاس ته یو بل حلقې ته ښه راغلاست. په ننني کلاس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بیبي خدیجې د واده په اړه غږیږو. څنګه دوی خپل ګډ ژوند شروع کړ، کله بیبي خدیجې لومړی ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه واوریدل، په همدې اړه په دې کلاس کې غږیږو. دا مهمه برخه ده، تر پای را سره واوسئ. سیرت کتابونو کې راځي چې د بیبي خدیجې یوه مشره خور وه د حاله په نوم باندې. هغه یو سرمایه‌داره وه. بیبي خدیجه په خپله هم سرمایه‌داره وه. هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو بل سړی استخدام کړي وو چې د هغې د اوښانو رمه وپیایي او چارې پر مخ یوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجې له مشرې خور سره د شپونکي یا د چوپان په توګه دنده کوله. هر پیغمبر چې الله پاک انتخاب کړی دی هغه چوپانی کړي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه هم چوپان وم او هر پیغمبر چې راغلی هر یوه چوپانی کړې ده. څو وخته دوی چوپانی وکړه. د هغې میرمنې د بیبي خدیجې د مشرې خور چوپانی وکړله. یو موده وروسته هغه کس چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګ کې د هغه همکارو چوپانی کوله، هغه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویله چې راځه د بیبي خدیجې له مشرې خور نه دغه واخلو، پیسې خپلې واخلو، حق و زامه واخلو. موږ د هغې رمه وپیایله، د هغې اوښان مو وپیایل او چارې مو ورته پر مخ یوړلې. راځه چې اوس ترې خپلې پیسې واخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته لاړ شه، ما ته حیا راځي چې ښځو نه پیسې وغواړم یا ښځو څنګ ته لاړ شم، یو ډول شرمېږم. ته لاړ شه او زما پیسې هم ترې ته وغواړه. ورته ووایه چې د ده پیسې هم راکړئ، زه یې درته وروړم. دا سړی لاړو د بیبي خدیجې مشرې خور خواته. هغې ته یې ویله چې هغه زموږ پیسې راکړه. ویل محمد چېرته دی؟ ویل هغه لږ د حیا ورتله رانغی او زه یې راولېږلم چې د هغې پیسې هم ته راکړې ما ته، زه یې وروړمه. د بیبي خدیجې خور وویل چې ما د ده په شان درون او محترم انسان ډېر کم لیدلی دی. دا چې کله له ښځو سره مخامخ کېږي سترګې ښکته کوي، ډېر با حیا ډېر با شخصیت انسان دی. په دغه وخت کې بیبي خدیجه د خپلې خور سره وه، د هغې په کور کې وه. دا خبره یې واورېده. چې کله یې واورېده دا لومړی ځل و چې بیبي خدیجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد چې پیغمبر شوی نه و تر دغه دمه د ده په اړه واورېدل. څه موده وروسته همدغه کلونو کې وروستیو برخه کې بیبي خدیجه دا چې د مکې یوه تجاره میرمن وه، دی په خپله او د خور هم تجاره وه، دی د یوې مالداره کورنۍ نه وي. دوی به معمولا خلک استخدامول، لیږل به خپلو کاروانونو سره کله شام ته کله بل ځای ته یمن ته، هلته به خپل سوداګریز توکي خرڅول، بیرته به راتلل. دوی به نارینهو سره په فیصدي باندې کار کوو، مثلا 10% 20% هر څومره چې به دوی توافق وکړو هغه فایده کې به دوی ته دومره فیصدي ورکوله. بیا به خپل کاروانونه لیږل شام ته یا یمن ته یا نورو ځایونو ته، کوم ځایونه چې تجارتي ځایونه په سیمه کې، هلته به خپل کاروانونه لیږل. همدې نه دوی خپله سرمایه لوړه کړې وه او پیسې او مال ډېر شوی و. اوس پوښتنه دا ده چې بیبي خدیجې په خپله د سرمایه کومه کړه. سیرت کې راځي چې بیبي خدیجې مخکې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 ودونه کړي وو. هغه له 2 ودونو کونډه وه. لومړی میړه یو اولاد هم لرو، بیا هغې نه طلاق وه یا مثلا میړه که وفات شوی و، دویم میړه سره واده کړی و، بیا هغه میړه نه و. نو بیبي خدیجې خپله ټوله سرمایه له دویم میړه نه په میراث وړې وه. هغه وفات شوی و، سرمایه ترې په میراث وړې وه. نو بیبي خدیجې همدغه سرمایه واخیسته، په تجارتي چارو کې ولګوله، تجارت یې پرې وکړو او شام ته او نورو ځایونو ته به د نارینهو، ځکه هغه وخت کې ښځې نه تلې په دغه کاروانونو کې، نارینه به استخدام کړل، هغه سره به خپله ګټه شریکه کړه، تقسیم به کړه، ورته ویل به مثلا
50 سلنه یا 10 سلنه یا 60 سلنه په ګټه کې تا ته در کومه باقي مانده زه اخلم د زما کاروان وېسه فلاني زیته او چې کله را دغه شي دوه نه دغه تقسیمو. بیبي خدیجه دغه زینه دغه خپل سرمایه ډیره کړې و. په دغه کال کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مکه کې د صادق الامین په نوم مشهور او د اخلاق د تربیه د کورنۍ د هر څه معلومه او مشهور. بیبي خدیجه غوښتل چې شام ته خپل کاروان ولېږي. فکر یې وکړ چې ولې دغه محمد په نوم د غزوان استخدام نکي او هغه سره دغه تجارت ونه کړي. ځکه اول ځل چې د په اړه د خور نه واوریدل نور هغه کم دا چې د په زړه کې یو ډول تلوسه پیدا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د شخصیت نه متاثر و ول چې راځه دا استخدام کومه چې دا ځل څه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړ د چا په واسطه باندې ورته وړاندیز ولېږو چې زه دغه کاروان لېږم کته زما د تجارتي چارې پر مخ یوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه وړاندیز واورید اتومات لاړو خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه چې دغه سي د مکه مشهوره میرمن او ټولو پیژندله خدیجه غواړي چې خدیجه بنت خویلد یا خدیجه د خویلد لور غواړي چې ما خپل سوداګریزو چارو ته مسول وټاکي او کاروان سره مې ولېږي. هغه ورته له مشهوره خزه ده تجاره ده تجارت ور سره وکوي منه ستا عاید او ستا سرمایه ور سره لوړ شي خګټه بتري وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وړاندیز ومانه او دا کاروان سره پلان دا و چې لاړ شي. تصمیم یې ونیو چې د کاروان سره شام ته لاړ شي. بیبي خدیجه خپل یو خادم د میسره په نوم باندې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واستاوه. دوی چې کله لاړل د باسره په نوم باندې دمشق 100 کیلومترۍ کې یو خار دی. دا د عراق بصره نه دی چې امام حسن بصری د غزنه دی نه دا د سوریه کې هغه وخت شام د دمشق چې وس دمشق دی د سوریه مرکز دی د 100 کیلومترۍ کې یو تجارتي ځای و چې کله با کاروانونه راتلل دمشق ته بنتل ځکه 100 کیلومتره لري زیاده نو همدلته به تم کېدل سوداګریز توکي به یو په بل خرڅول بیرته به دوی راتلل. تاسو خارونو کې وای نه چې یو ځی تلاړ شي تجارتي مرکزونه خلک راځي ال تخپل سوداګریز توکي تبادله کوي خرڅي اخلي بیرته زی خپل سیمه ته ضرورت نه پیږي چې مرکز تلاړ شي. نو دغه بصره چې په انګلیسي کې ته بازره وای دا د دمشق 100 کیلومترۍ کې زده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کاروان دلته بوت میسره ور سره ده. نو میسره په لار کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم متوجه ده. ځینې روایتونو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میسره سره وو نو یو عیسوي یا يهود راهب او هغه مذهبي کسو هغه کتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سیوره ده د ورېزو او د باندې وکتل چې دی ونی لاندې ناشته ونی ورته ځان را دغه کړی ده سیوره پکړی ده او سجده ورته کړی ده ونو به ورته سجده کوله. ځینې علما دا روایتونه دغه غني چې ډیر قوي دغه نه لري اسناد یا سند خو روایت شي بي دي په دغه کې. نو هغه کسراغه میسره ته ویل چې دا سړی څوک دی چې دا د اساس ملګری دی تجارت لپاره غلی ویل چې دی ونی لاندې یا دی دغه لاندې چې هر څوک کېناستل هغه نه د کېناستل مګر دا چې پیغمبري نو دا سړی خوشان لري دا به یو څوکي. خو ځین علما و دا بیا هغه بللی چې دا ضعیف روایتونه دي قوی نه دي ډیر سند ډیر قوی نه دي. نو مهمه دا ده چې میسره سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چلن چې و ډیر د اخلاق او د تربیه او د احترام نه ډک. میسره یو خادم نور خلکو بل خادمانو سره دغه چلند او اخلاق نه درلود خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته پوره احترام پوره درناوی درلود. نو میسره هر څه ته متوجه وو د اخلاق ته د تجارتي اخلاق ته د کوم تربیه چې و د کوم اخلاص چې او صداقت چې د ټولو ته میسره متوجه وو. خلاصه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالونه و پلورل بیرته راستانه شول. کله چې راغلل مکې ته بیبي خدیجه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو چنده ګټه کړې ده تر پخوانی کسان چې بتلل یا به غلا کوله یا به صحیح حساب نه ورکو یا به پیسې نه دغه کولې پوره نه خودلې بیبي خدیجه ته نو ګټه کموه
او ښځه ونه شوه کولی چې هر چا سره حساب وکړي، ځکه څه حساب چې به هغوی ورکول بیا سودا ونه شوه، ډېر تجارت خوند نه و، نو ګټه مو کمه وکړه. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی دا چې صادق او امین و، چې کله راستون شو څو چنده ګټې کړې وه. دغې ګټې بیبي خدیجې له خپلې دغې ګټې نه 50% پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړه، د دې په خاطر چې ډېر صادق او ډېره ګټه کړې وه، 50% دې واخیسته. تر څنګ میسره بیبي خدیجې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفاتونه شروع کړي چې دا داسې ښه انسان دی، داسې صادق دی، داسې رښتینی دی، داسې مخلص دی او دغه اخلاق لري او دغسې ځانګړتیاوې لري. بیبي خدیجې متوجه شوه چې دا یو ښه انسان دی، دې ته لیوالتیا پیدا شوله که دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد ما سره واده وکړي. بیبي خدیجې دا خبره د خپل احساسات له یوې ملګرې سره چې زړه ښځه وه هغې سره شریک کړل چې نفیسه نومېده. نفیسې ته یې وویل چې زما دغه انسان ډېر خوښ شو، ډېر صادقه دی، ډېر راستکاره دی، ډېر پاک انسان دی، ډېر باحیا انسان دی، که دا ما سره واده وکړي. هغې ورته وویل دا ما ته پرېږده، زه ترتیب برابروم درته. نفیسه راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې محمده ته خو ځوان شوی، وخت دې د واده دی، ولې واده نه کوې؟ رسول الله ورته وویل چې زه خو یو یتیم یم، غریب یم، د مکې په خلکو کې تر ټولو زه غریب یم. صحیح ده چې نسب او هر څه مې ښه دي، لوړ دي، او زموږ کورنۍ درنه کورنۍ ده، خو زه پخپله یتیم یم، کله به ما سره څوک واده وکړي؟ ځکه یتیمانو سره څوک دومره دغه نه کوي، لیوالتیا نه لري، واده به ورسره څنګه وکړي؟ نفیسې ورته وویله چې زه درته که یو څوک وړاندیز وکړم واده به ورسره وکړي؟ ویل څوک ده؟ ویل خدیجه د خویلد لور، تا ورسره تجارت هم کړی، پیژنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تم هم نه وه، ځکه بیبي خدیجه ډېره مالداره وه، ډېرو نومورو مخورو خلکو هغې ته د واده وړاندیز کړی و، ټول یې رد کړي وو. ویل هغه به کله ما سره واده وکړي؟ زه خو غریب یم او یتیم هم یم. نفیسې ورته ویل ته یې ومنه، نورې چارې زه تنظیموم درته، واده دې په ما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره سره دا خبره شریکه کړه، ترې ویل چې خو واقعا مخوره ښځه ده، درنه ښځه ده، د یوې درنې کورنۍ نه ده، قریشو نه ده، ډېر خلک هغې ته وړاندیز کوي، هغې ردوي، واده نه کوي چا سره، نو تا سره چې واده وکړي خو دا ښه ده. نفیسه لاړه بیبي خدیجې ته ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آماده دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره شو ابو طالب او د بیبي خدیجې تره شو. ځینې روایتونو کې راځي چې علماو ضعیف بللي چې د بیبي خدیجې پلارو هغه دا وړاندیز رد کو، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره تللی و د مرکې دپاره، د خطبې دپاره د بیبي خدیجې پلار ته یا تره ته، خو هغه رد کړې وه. او داسې روایت هم راځي چې کله هغه واده کېدو نو هغه د بیبي خدیجې پلار دغه وخت کې نشه شوی و، او کله چې راپاڅېد واده شوی و، الله پې دغه تقدیر کړی واده وشو. خو ځینې علما بیا دا روایت ضعیف بولي، هغوی وایي چې د بیبي خدیجې پلار وفات شوی و، ځکه که هغه ژوندی وی نو بیبي خدیجې به څنګه تجارت کو، د پیسې د امکانات به کله هغې سره و، ځکه هغه وخت کې رواج هم دا و چې کله سړي ژوندي نو ښځو ته به ضرورت نه و، ښځو سره به سرمایه نه وه. خو بیبي خدیجې دغه تجارتي دغه نه بهیر نه دا هر څه نه ښکاري چې پلار یې وفات شوی. خو علماو دغه دویم نظر صحیح بللی چې د دې تره د هغې سرپرستي په غاړه لرله او دغه د واده مرکه هغې ته وشوه او پلار یې وفات شوی و. دا علماو صحیح بللی دی. نو په همدې باندې موږ هم تمیږو. د ابو طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره لاړو، وړاندیز یې ورته وکړو او خپل دغه نسب په اړه ورته ویل چې موږ دغه د ابراهیم علیه السلام له نسب یو، د اسماعیل علیه السلام اولاده یو، موږ د کعبې چارې پر مخ وړو، کلي د کعبې زموږ سره ده، موږ قریش یو، زموږ داسې پاک او سپېڅلی نسب دی. تر څنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ تر ټولو ښه انسان دی، باادبه، بااخلاقه، خپل ټول صفتونه ورته وکړل. موږ غواړو چې بیبي خدیجه د محمد دپاره په نکاح کړو. د بیبي خدیجې تره چې وړاندې بیبي خدیجه هم ورسره راضي وه، هغې ویل چې موږ دا رشته منو. دلته ابو طالب خطبه وویله، هغوی ومنله، واده وشو. د بیبي خدیجې مهر روایتونو کې راځي چې 100 خانو، ځینې روایتونو کې راځي چې
12 اوقیه یا تقریبا څومره دغه کیږي سپینزر کیږي او یو څو روپۍ نوري دا د بیبي خدیجه مہر وټاکل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیبي خدیجه واده وکړ. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کلنو. او سوال دا دی چې بیبي خدیجه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده پر وخت څو کلنو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د ټولو علماو اتفاق هم دا دی چې 15 کلونو شاوخوا. خو د بیبي خدیجه په اړه عام نظر دا دی، عام مشهور نظر دا دی چې 40 کلنه و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده کېدله. خو بیا ځینې علماو چې اکاډمیک خبره پیوکو، علمی خبره چې ځینې علماو د سیرت علماو راجح بللې ده، هغه وایي چې 28 کلنه و. یو عالم دی د سیرت عالم د تاریخ یو مشهور عالم البیهقی او ابن کثیر دوی ویلي چې بیبي خدیجه کله وفات کېدله خپل 50 کلونو شاوخوا کې و، 53 55 د 50 او د څه باندې 50 کلونو منځ کې عمر چې بیبي خدیجه کله وفات کېدله. نو بیبي خدیجه کله 50 شاوخوا وفات کیږي په دې معنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیبي خدیجه 15 کال خپل منځ کې د ژوند کړو، یعنی د دوی له واده نه 15 کال بعد بیبي خدیجه وفات شوه. نو د دوی په نظر باندې کله چې په 50 کلنۍ کې بیبي خدیجه وفات شوه یا 55 یا 53 او هلته 15 کلنۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 کال دوی ژوند کړي، نو د نخکاری چې بیبي خدیجه ډیر شو ته نږدې و یا 23 کلنه و. دا مستدرک الحاکم له ابن اسحاق نام روایت کړی دی او ابن کثیر او البیهقی د سیرت د تاریخ معتبر کتابونه دي، دوی هم روایت کړي دي چې بیبي خدیجه 28 کلنه و. خو عام نظر بیا د خلکو منځ کې دا دی چې 40 کلنه و او دا د پخوانیو علماو نظرونه دي. اوس کا اکاډمیک خبره په وکړه هغه دا دی چې علماو د سیرت علماو هغه چې په دې کې تخصص لري د دویمې ډلې قول راجح ګڼل دی په دوه دلیلو باندې. یو خو دغه دویم علما چې دي د دوی علمي سطح تر پخوانیو کټګوري علماو تر پخوانیو ګروپ په پخواني ډلې لوړه ده، دوی ډیر علم په سیرت او په تاریخ کې لري نسبت دغه نورو نه، او دوی معتبره کتابونه دي د تاریخ او د سیرت. نو دوی وایي چې بیبي خدیجه 28 کلنه شاوخوا وه. بل دلیل دا دی چې کله بیبي خدیجه واده وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بیبي خدیجه 6 اولادونه وو. نو علما وایي چې یوې 40 کلنې مېرمنې ته مشکله ده چې 6 اولادونه دی ولري تر وفاته پورې، یعنی 6 اولادونه اوږد وخت غواړي چې څوک یې ولري، د څو کالو خبره ده. نو 40 کلنه مېرمن ته مشکله ده چې 6 اولادونه ولري، ځکه اولادونه مخکې فاصله یې منځ کې دغه. په دې معنی چې دوی وایي چې بیبي خدیجه 28 کلنه وه. خو مهمه دا ده چې دا دوه نظر دي چې یا 40 یا 28. نو همدغه ځکه همدغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیبي خدیجه واده وکړ او د دوی ګډ ژوند شروع شو. کله چې واده وکړ بیبي خدیجه خپل ټوله سرمایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته ورکړه تر څو په هغه کار وکړي خپل دغه سپېڅلې هدف چې لري، خپل کوم کاروان چې روان کړی د دعوت د دین د خدمت او د پیغمبري هغه کې ترې پوره استفاده وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پوره کومک وکړ. اوس د دغه برخه نه د دغه درس نه موږ ته څو درسونه دي. یو دا چې صداقت او ښه اخلاق مهم دي، اهمیت لري. هر انسان که هغه مسلمانی او که غیر مسلمانی صادق انسان ته احترام لري، درناوی ورته کوي او خوښي. څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صداقت، اخلاص، ښه اخلاق بیبي خدیجه متاثره کړو، همداسې اخلاق هر انسان متاثره کوي او هر انسان باید با ادب او با اخلاق اوسي. همدغه سي ښه اخلاق، صداقت او اخلاص انسان ته فرصتونه را برابري، انسان ته امکانات زیاتوي. کله چې انسان صادق وي هر سړی په اعتبار کوي، هر سړی ورسره تجارت کوي، هر سړی ورته فرصتونه برابري، لکه څنګه چې بیبي خدیجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته
فرصت برابر کړو. بیبي خدیجه ډېر خلکو چې تجارت ورسره وکي، اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاص صداقت د بیبي خدیجه خوښ شو. خپل ټول تجارت ورته خدمت کې ورکړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ګټه وکړه، بیبي خدیجه هم ګټه وکړه. همدغه صداقت چې وړاندیز ورته وکړو چې واده ورسره وکي. د بیبي خدیجه ډېرو خلکو وړاندیزونه د واده لپاره رد کړو، خو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق او صداقت نور دغه دایو معنا او واده ورسره وکړ. د نخکاری چې فرصتونه برابرې صداقت او اخلاص او ښه اخلاق سره لدی چې انسان کم تجربه ای اما خلک د باندې اعتبار کوي، فرصت درته برابرې چې ته ځان تم کار وکړې، نور تم خپل شخصیت وروزي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجربه نه لرله تجارت کې، او نو داسې مشهور تجارو چوپانو د چوپانۍ نه بیبي خدیجه اعتبار وکړ. سره لدی چې تجربه نه درلوده، خو ښه اخلاق او صداقت او دا بیبي خدیجه ترجیح ورکړه په دې چې یو څوک تجربه نه لري اما وړاندیز ورته وکړو، تجارت یې شروع کړ. بل خبره پکې دا ده چې بل درس لدی زموږ نننی درس نه دا ده چې حلال مینا چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې دا جواز لري. یو انسان د یو بل چا پاړه نیک احساس لري، د یو بل چا شخصیت نه متاثرې، مثلا یو میرمن ده یو نارینه سره د شریعت په چوکاټ کې حلال مینا کوي، خوخیږي چې واده ورسره وکړي، د باندې انسان نه ګناهګار کیږي چې حلال او د شریعت سره برابرې نه دا چې خدای مکړه بد نیت دي د یو چا د غولولو د یو چا د بیلارۍ د پاره نیت نه، بلکې د حلال واده یا د حلال احساس د پاره یو څو غواړي یو چا نه متاثرې یا یو نارینه له یوې ښځې نه متاثرې شریعت په چوکاټ کې چې د شریعت له حدودو ونه وځي، کوای شي د یو چا په اړه احساس ولري، وړاندیز ورته وکړي د واده ومني ژوند شروع کړي دواړه. نو دې نه ښکاري چې بیبي خدیجه دغه احساس نیک احساس لرو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړو د بیبي نفیسه په طریقه باندې او هغه خپل منځ کې واده وکړ. نو د نه څو غلط برداشت ونه کی چې مونږ دا نامحرم خزي سره یا نامحرم سړی سره اړیکه جوړول شو، نه، دا مکمل حرامه ده. هر څه به د مور او پلار په خوخه، د مور او پلار په مشوره، د کورنۍ د ولی الامر په مشوره او د غوي تر څار لاندې او د غوي په پوهه باندې کیږي. داسې نه چې په خپل سر باندې یو چا سره اړیکې جوړې کړي چې په خدیجه هم داسې کړو، نه، مور پلار کورنۍ باید په جریان کې او ورته وایي چې دا کس مخوخیږي، زه غواړم د سره ګډ ژوند وکړم. حتی شریعت د شریعت په چوکاټ کې د سړی او د خزي یا د الک او د خزي لیدل هم د ټوله کورنۍ په مخ کې جواز لري چې یو بل وویني او یو بل پاړه تعارف کې وی پیژني. که غواړي واده وکړي بیا ورته خطبه ورولېږي، بیا ورته مرکه ورولېږي او واده وکړي. نو دا شریعت کې جواز لري، په دې شرط چې بد نیت او منفي نیت څوک ونه لري. بیبي خدیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیره زیاته ګرانه وه، اندا چې د هغې مینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا الله پاک ماته د بیبي خدیجه مینه زما زړه کې اچولې. بیبي خدیجه ډیره زیاته ګرانه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، ان تر دې چې تر 25 کلونو تر هغه چې بیبي خدیجه ژوندۍ وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ژوندۍ وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل واده ونه کړ. کله چې بیبي خدیجه وفات شوه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور ودونه وکړل. دومره ورته ګرانه وه چې همیشه به یادوله. بیبي عایشه خوند نه ورکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ورځ د خپل پخوانی خزي چې وفات شوی د صفاتونه کوي. یو ورځ ورته وویل چې دومره ډیره یاده کله به دا بس کې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې داسې نه، بیبي خدیجه د بیبي خدیجه مینه الله پاک زما زړه کې اچولې. بیبي خدیجه هغه څوک وه چې زه کله ټولو خلکو رد کړم، کله چې پیغمبر شوم لومړی انسان لومړی بني آدم چې په ما باندې ایمان راوړ بیبي خدیجه وه. هغې خپل ټول مال زما خدمت کې کړ په داسې حال کې چې زه غریب وم. هغې هر څه ما سره کړي دي، ډېر مخلصه وه او ډېر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ګرانه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم ګرانه وه. دې حده پورې چې جبرائیل امین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو میرمنو کور ته نه و داخل شوی، د نورو بیبیانو
کور ته جبرائیل امین نو داخل شوی خو د بیبي خدیجه په کور داخل شوی و. یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کور کې و چې جبرائیل امین راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه ته وویل چې جبرائیل امین راغلی دی او په تا باندې د الله سلام وایي. سبحان الله، څومره ځانګړې او څومره خاصه میرمن د بیبي خدیجه. الله پاک په سلام را لېږلی او هغه دومره هوښیار او دومره با حکمته ښځه وه چې بیرته به دا ونه ویل چې وعلیک السلام یا الله. نه څومره د حکمت نه ډک ځواب یې ورکړ. ویل چې ای خدیجه الله پاک په تا سلام را لېږي. هغه ډېره خوشحاله شو په دې باندې ورته ویل چې یا رسول الله جبرائیل امین ته وایه چې الله السلام، الله پاک په خپله سلامتی، په خپله الله پاک د سلامتی سرچینه ده. وعلیک السلام، جبرائیل امین ته ویل چې وعلى جبرائیل السلام وعلیک السلام یا رسول الله. الله پاک په خپله سلام د سلام د سلام سرچینه د سلام دی، خپل نوم سلام دی، جبرائیل امین باندې د سلامي او په تا باندې د سلامي. ای د الله رسوله، بیبي خدیجه داسې ځانګړې میرمن وه. ان چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروسته هغه وفات شوی وه، کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه څه پخول یا به مثلا کوم غوښه څه وه کور کې، یوه برخه به د بیبي خدیجې ملګرو ته حتی لیږله. دومره پرې ګرانه وه چې ملګري هم پرې ګران وو. بل دا چې یو دفعه د بیبي خدیجې هم دغه مشره خور پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلې وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د اواز واورېدو داسې احساس ورته وشو لکه بیبي خدیجه چې راغلي، رنګ یې تک زیړ شو، یعنې دومره پرې ګرانه وه. د دوی په منځ کې الله پاک دغه مینه اچولې وه. بیبي خدیجه هغه میرمن وه چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یوه حکمت له مخې ټاکلې وه. په داسې حال کې چې بیبي خدیجه خپل ټول مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و، هغه ته وقف کړی و. همدغه مال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت لار کې پیغمبرۍ لار کې ترې استفاده کوله او یو غریب انسان په یو مالدار انسان بدل شوی و. بیبي خدیجه خپل ټول مال ورکړی و. دغه مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضرورت و، ځکه چې دی یو اوږد هدف او یو اوږد سپېڅلی پروګرام لري، سپېڅلی هدف لري چې هغه پیغمبري ده. دا مال ورته پکارېږي وروسته او دغه مال نه استفاده وکړه. دا هر څه الله پاک ورته تنظیم کړي وو. الله پاک دې زموږ او ستاسې په منځ کې هم زموږ د ټولو کورنیو په منځ کې مینه محبت واچوي، اخلاص، صداقت او ښه اخلاق مو دې الله پاک نصیب کړي. الله پاک دې د هر مسلمان په کور کې سوله، سوکالي، امن او سکون او خوشحالي راولي. او الله پاک دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رښتینې قایم او دایم ولري او خدای مو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ګاونډیان کړي.